د خدای ښکلي بندګان وي، مخلص خلک وي او د نوم مسلمان خیرخوا وي. تا پتا فرض ده چې د نوم مسلمان به خیرخوا وي، د نوم مسلمان به ته خیرخوا وي. ربیع ابن خصیب محدث د خپلې زمانې تیر شوي دی. د ده یو اس کور کې ولاړ و د غزا دپاره. هغه اس چې دی چا د شپې غلا کړ. دا واقعه ده په حلیة الاولیاء کې. دته خلق رال چې دی هغلته خیرې وکړه، هغه لاس پورته کړ، وی یا الله چې زما دا اسې غلا کړي دي، که مالدار یې خدای د هغه د زړه اصلاح وکړي، او که فقیر یې نو خدای ته مالدار کې او خوشحالي ورکړي. هغه غل خپل اس ته د خیرو په ځای دعا وکړه، خیرې مه کوه مسلمان ته. نوم مسلمان ته چې خیرې ونه کړې، خیرې ښې نه دي. بیت الله مبارک ما طواف کو یو شل کاله مخکې. یو پښتون هغه ما ته راغی وی چې دا د خدای کور دی، ته ترې طواف کوې، زما یو دشمن دی، ته د بیت الله په برکت هغې ته خیرې وکړه. ما ورته وی خیرې خو دلته نه قبلېږي، بیت الله کې به خیرې نه کوي. که څوک خیرې وکړي نو ځان له به کار وګوري. مسلمان ته خیرې مه کوه، بیت الله کې الله خیرې نه قبلوي. هر څه قبلوي خو خیرې نه قبلوي. نورې ټولې مسلې قبلوي. دا به زمزم اوبه چې دي، رسول الله فرمایلی دي ماء زمزم لمن شربه. دا اوس دغه کوي نه چې دی زمزم کوي چې دی د دې نه دې باندې اوس څنګه مرمرې چوړې دي پن کړي دی لاندې به مخکنو حجونو کې موږ ورکوزېدو. زه هغه دننه ځای ته ورغلي ما چې د کوم ځای نه د اوبه راځي هغې ته مشینونه لګېدلي دي. یو پولیس والا ما ته آواز وکړ یا اخي خطر الموت، وی دا دی کې خطر د مرګ ده. مې پروا نه لري دی که زما ډېره سودا چې دا څنګه راځي دقسې را روانې دي. زه لاندې ورکوز شوی یم قسم په خدای، نه په هغې کې کمال پروت دی په دې اوبو کې. که دلته څوک روړي نو هم پکې کمال دی. او رسول الله وایي چې دې سره نور یو بګډې کوي، د دې برکت په نور هم زیاتېږي، کمیږي به نه. نو ماء زمزم لمن شربه، اوبه د زمزم چې دي چې په کوم نیت دې وڅښلې بس هغه به یو ولی د خدای راغلی و،
نو هغه وی چې یاره زما دلته 15 ورځې دي نو دلته بس زم راځم سامان مې پکې کې خو د هغه دي پروتي دا اوبه په دې نیت باندې څکمه چې 15 ورځې زما نه خوراک ته حاجت راشي نه څښاک ته حاجت راشي او نه وړو اولو بولو ته حاجت راشي چې بس سم طواف وکړم یو سړی ما لیدلی و طواف پې کو د پېشمني مال هغه ته ما وی چې ته ټول ورځ ویزه شپږ شلې طواف دغه ځای کوم 120 طواف داسې د خدای ښکلي بندګان تېر شوي دي هغه وی 15 ورځې نه خوراک ته حاجت راغی نه څښاک ته نه لویو بولو ته نه وړو ته حافظ ابن حجر عسقلاني چې راغی اول کرته بیت الله ته او بیا راواغشتې وی یا الله خلک هر څه سوال کوي زه دا سوال کوم چې ما ته د امام زهبي غوندې علم راکړي که د هغه نه زیات شوي ني نو کم به دې نه امام زهبي کتاب ما سره دی دون نګوره دغه بیت الله مبارک کې او د رسول الله په روزه کې دوا کوه خیري پکې مه کوه خیري نه قبلېږي هسې بس ځان ستړی کې ځان له به کار وګوري هغه غلطه دوا وکړه وی خدای که مالداري نو ته یې اصلاح وکړې او که عاجز یې خدای ته خوشحالي ورکړي داسې وایه وروره دې ته سړی وایي